افغانستان که د نړۍ د سترو قوتونو او امپراتوریو هدیره، افغانستان که د رنګ او سرلوړیو کور، افغانستان که د رښتینو مسلمانانو کور، هغه کور چې د الله جل جلاله لخوا په ډېر بېشانه ښکلي ډول له نادرو قیمتي کانو لعل احمدجانو ډک جوړ کړی دی او د ډېرو سترو او لویو بااستعداده شخصیتونو زېږنده ده. د خپل تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات مختلفو پوهانو د ملت د یرغل لاندې راغلی دی. زما د خیال د امن کلی سپهدار دی، زما د خیال د امن کلی سپهدار دی، څه ویره نشته، دروازې یې د کورونو نشته. دلته به څه مینه خوره شي، نفرتونه ورک شي، دلته به څه مینه خوره شي، نفرتونه ورک شي. جنګ د بارودو شته خو جنګ د نظرونو نشته. د سلیمان پښتون یم زما روح پښتونستان د بې له روحه څوک ژوندون نشي کولی. زه پښتون یم زما روح پښتونستان د بې له روحه څوک ژوندون نشي کولی. زما خوښ د ازادۍ نامه او نشان دی، اسارت زما ارواح نشي منلی. زه پښتون یم پښتونواله مې خوښېږي. ذلت پلاس کې د انسان وای، که عزت ذلت پلاس کې د انسان وای، چا بچا وای ځای پرې خود نه وي. اور هیڅوک نه ازار د ژوند په ټولو ساده درد زړم جامې انسان سره غواړي د ځان کې عزتي درم. هغه چا لپاره وخت نه ورکوه چې ستا لپاره وخت نه لري. خدای د بلاد د یو ځان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه ټول جنت ته بوځه. خدایا د بلاد د یو ځان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه ټول جنت ته بوځه. او هغه که څه خطا کړې وي نو ماله یې سزا راکړه. هغه که څه خطا کړې وي نو ماله یې سزا راکړه. زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه. وایي امنیت مې په ورځ په ورځ تقویه کېږي، وایي امنیت مې په ورځ په ورځ تقویه کېږي. انقلاب زور اخیسته د نیولو سولې کلي او سړي درته کومه زمانې د ولسي درته کومه زمانې د ولسي درته کومه لاړه کوک له کبره مزه زورونه، دومره کوک له کبره مزه زورونه، دیوالونه چې کاږه شي چپه کېږي.